په عمومي توګه چې کله عام ولس د قربانۍ لپاره ساوري واخلي نو هغې ته داسې خوراکونه ورکړي چې ورسره د هغه صحت اغیزمن شي. خو د څاروو پالونکي او پوهان وایي چې په ګرم موسم کې دې ورته شنې ګیاګانې او زیاتې اوبه ورکړي شي. عام ولس د قربانۍ لپاره ساوري اخیستې دي، خو پوهه نه دي چې کومې ګیاګانې د څاروو د صحت لپاره معیاري دي. خو دوی وایي په عمومي توګه شنې ګیاګانې، ونډې او بوتاوې ورکول کیږي. قربانۍ لپاره هم چې دا غوا راوستې ده او به شنه ګیا هم وله ورکو او ونډه هم ورته راوړم ده او بوره کې ورته چې دغه په بوسو ورته بوره اچو هغه هم وله ورکو. دونه خو ځینې نور پرې نه پوهېږو، خو به ځي د اوبه د دې خیال یې ساتو. خو ځینې د څاورو پالونکي وایي د ګرانۍ له امله د ګیاګانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی او د فارمونو مالکان خپل څاوري د قربانۍ لپاره خرڅوي ځکه چې خرچ یې زیات دی او آمدن یې کم دی. پیداوار نشته پکې مړه، اوس ورته هر څه ګران دي، اوس نقصان دی. راټول خلک ته بس کوي، زه ته په خپله بس کوم، ما ټولې خرڅې کړي، ټولې مې خرڅې کړي. قربانو کې به اوس خلک بوځي، څه پیداوار کوي ته خبره وره. دغه پیداوار درته کوي چې د 3,000 روپیو کې 15,000 وخوري. د څاروو د اخیستلو او خرڅولو په مخال د ګیاګانو او کوترې خرڅونکي روزګار هم مخ په بره دی. دوی وایي ګرمي زیاته شوې ده، نو په داسې حال کې څاروو ته د جوارو، وږو، توقو او د ماډ ګراس د کوترې ضرورت وي چې ورسره څاروي په صحت روغ هم وي او ګرمۍ نه هم بچ وي. خو چې کومه کچه ګیا یې هغه چیلو او دغه لپاره پخه ګیا چې کوم د غټو څاروو لپاره خلک ورکوي، لکه کوتره شوه دا ورکوي، بوره موره پرې ورته واچوي، دا واښه شو دا ورته داسې اچوي، بوس شو دا ورته په دې ورته بوره موره واچوي، غنم دا دې سره پیمې هم ښه کوي او برابر وي. د څاروو د چارو پوهان وایي باید عام ولس ته خپل څاوري په هوادارو ځایونو کې وساتي ځکه چې ګرمي زیاته ده. د 410 د څاورو د صحت یو ډاکټر محمد حنیف ډیون نیوز ته وویل چې دلته زیاتره څاروي د بهر هیوادونو سره کراس راغلي وي، نو هغه د کورني څاروو په پرتله ګرمي زیاته کوي چې ورسره پیداواري صلاحیت یې راپریوځي. هبه سیوا دی په شکال راتلو ولري، نو زمیندارو له پکار دي زیات شنه ګیا ګرین فاډر چې کوم دی دا استعمال کړي ځکه چې دی موږ سره نن سبا ټول کراس بریډ انیملز دي، کراس انیملز دي یا بار ملکی څاروي دي، نو هغې ګرمي ډېره زیاته کېږي. نو چې موږ څومره شنه ګیا ورکوو نو د هغې په نسبت باندې هغې کې به بیا دوی ته دا ټمپریچر بیا هم زیاتېږي نه او ګرمي به څاروی نه کوي. چې څاروی ګرمي نه کوي نو د دې پروډکشن پیداوار د پویو چې کوم دی د غوښې دا به دواړه زیات وي. د څاروو د صحت او د چارو پوهان وایي چې باید ځناور هم د انسان په شان د خوراک او د ګرمۍ اثر زیات محسوسوي، نو چې څنګه انسان دپاره د ګرمۍ او یخ نه بچ ساتل پکار وي دغه شانتې دی د څاورو هم خیال وساتلی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیون نیوز، پیښور.